د عادیات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان سلمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري قسم دی د غازیانو پر هغو آسونو چې په پرشهار زغلی بیا په خپل سمونو سره سپرغي الوزوي بیا د سباون په څرک کې یرغل اچوي بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبړکۍ جوړوي بیا په همدې حالت کې د دښمن کومې غونډې ته ځان نه باسي حقیقت دا دی چې انسان د خپل پروردګار ډیر ناشکره دی او بېشکه هغه په خپله په دې شاهد دی او بېشکه هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی نو آیا هغه په هغه وخت نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه خښ دي هغه راویستلی شي او په سینو کې چې څه پټ دي د هغو په راویستلو به د هغو پلټنه څېړنه وشي رومرو د هغو پروردګار به په هغه ورځ د هغو له کړو څخه ښه خبر وي الله ستر رښتیا ویونکی دی